سلامونه درنو هیوادوالو او د کرکټ مینوالو شپږیزه لیګ ته داسې ځوانان هم راغلي دي چې تاسو به حتما په ټولنیزو رسنیو کې لیدلي. دلته د راشد خان همڅیرې سره مخ سوی یم چې تاسو به څیره وینئ چې د راشد خان څیرې ته ورته ده او حتما به مو په ټولنیزو رسنیو کې لیدلی وي. دا چې له نوم سره به اشنا یې خو بیا به هم نوم راته واخلئ او له کوم ځای راغلی دی. سلامونه ستړي مه سئ، نوم دې راته واخله او له کوم ځای راغلی؟ سلام علیکم وروره، زه د کونړ ولایت یم، نوم مې عبدالله دی. دا د راشد خان په نوم مشهور یم. یعنې زه ډېره زیاته زما په زړه غټ ارمان همدا ده چې دا د راشد خان سره زه یو دفعه دغه لیدنه مې وشوله ده. عبدالله ورور، دا د راشد خان چې مینوال یې نو خپل سټایل دی هماسې جوړ کړی دی؟ وروره کله چې دا راشد خان راوتی دی دا 10 کاله کېږي چې صرف داسې خاص داسې دا دغه لکه دا دغه ملاقات مې سره نه دي کړي، خو بس په زړه مې ډېر غټ ارمان همدا ده کله چې دا راوتی دی بس هماغه شان سټایلونه خپل هغه کوي که نه. دا راته ووایه چې خپل هم کرکټ کوي او که نه؟ او خپله لکه دا وروره داسې ده چې لکه خپل هم لکه دا د لکه دا دغه یعنې لکه دا دغه غربت هم نه پرېږدي پوه شوې. نو پلار مې مړ دی خدای دې وبخښي، بس کرکټ هم نه پرېږدي وروره، غربت هم نه پرېږدي. بس ما یو دا لکه دا دغه سپانسري باید یو څوک وکړي. لکه کلي کې کرکټ کوي؟ او کلي کې کرکټ کوم وروره. بال کې تکړه یې او که په بیټ کې؟ زه دواړو کې هغه یم وروره، یعنې په دا د غټبال لوبه کې چې دا په بالنګ کې یم او چې په دا د ټینس چې یا په بیټینګ کې یم. هډبال هم کوي؟ دا څومره تکړه یې؟ نو اکاډمۍ کې او که نه همداسې کلي کې کرکټ کوي؟ دا ملګري انډیوالان چې کله لوبو ته ځي، مثلا لکه د هډبال 300 روپۍ نه 26 اخلي، بیا هغې لوبو ته کله کله. او دا راته ووایه چې سټایل د بال دی د چا د غوندې ده؟ سټایل مې ټول د راشد غوندې ده. او په بیټ کې هم کله راشد غوندې شپږیزه وهی سئ؟ ټول زما تګ مزل ګیره سټایل ټول مزل راشد خان غوندې. څومره وخت کېږي چې د راشد مینوال سوی یې؟ والا وروره دا چې کوم وخت نه راوتی د دغه راشد خان، بس زه د همغه د راشد خان زه مینوال یم. که ووینې راشد خان ته به څه وایې؟ بس وروره په زړه مې ډېر غټ ارمان همدا ده چې د په وړاندیز وکړم لیدنه مې سره وشي. نو دا به زما دپاره یو ډېر یو غټ لکه یو دغه احساس به چې زه د راشد خان سره زه ملاو شم مخامخ شم. ډېره زیاته مننه. انشاءالله موږ هم کوشش کوو چې تاسو راشد خان سره مخ دننه هم کوي وروره دغه یو کوشش وکړو. ډېره زیاته مننه.